سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم صدق الله العظيم درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين داد سورة توبه سلور نویم نمبر آیات تے 54 میں نمبر دے آو د یولسمی سپاری ڈنبے آیات 54 میں نمبر آیات بیا ورپسی 95 نمبر بیا 96 نمبر بیا 97 نمبر بیا 98 نمبر اور بیا 99 ددی آیاتونو ترجمه او د ترجمه نه وړاندې ددی آیاتونو پوری مربوط سو تفسیری خبری دا ائمه د تفسیر د علم او د هغوی د فهم پرانا کې لومبه دا بیان د هغه منافقانو دی چې د جهاد نه پاتې شوي وو بغیر د عذر شرعي نه اس عذر ورته نه او د جهاد نه پاتې شو اوس بیان د هغه خبرو دی چې کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د واپس کېدلو د تبوک وخت نارانږدې شو نو دوی په زړه کې دا باندې جوړ کړې چې مونږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا باندې کو رحمتا للعالمین صلی الله علیه وسلم تبوک دا پرون رستا دا مسئله ستاسو را روانه ده چې د تبوک میدان دا څومره فاصله کې چې و انصار صحابه چې د هغوی نومونه مونږ پرون سنا ستاسو مخې ته عرض کړو
نو ستاسې بم ذهن کې داوي چې دا څومره مزلو چې صحابه کرامو د اوښو تلاش کولو او سورلی غوښتله. نو د مدینې منورې نه د تبوک د میدانه پورې په اوس حساب باندې تقریبا زیتو کم 800 کیلومتره فاصله ده. نو 800 کیلومتره فاصلې د پاره خامخا د دابې ضرورت دی. دویم دا چې جهاد به په توکل باندې نه کې، جهاد دا اسلحه غواړي، جهاد وسایل غواړي. چې وسایل در سره نه نو په جهاد کې با نور مرګرو باندې ځان بوج کېم نه. ځکه اوس یو ذهن ته به یو اعتراض دستاسې راشي چې یاره د بدر میدان کې خو بیا وسایل بالکل نو، نو بیا ولی 314 صحابه لاړل د 8 زغرو او د 8 تورو سره، او یا د 6 زغرو او 8 تورو سره، او یا د 6 تورو د 8 زغرو سره. دا یو ذهن ته به یو خبر راځي. وسایل خدا نو، نو بیا د بدر میدان ته ولی صحابه لاړل؟ د هغې دپاره د اساتذو زمونږه چې هغوی مونږ ته په درس کې کم جوابونه راکړي، نو هغه لومبی جواب داده چې د بدر جهاد او غزوه بدر دا د اسلام لومبی غزوه وه، او د صحابو سره انصارو سره یقینا مال نو، چانده نه وه، غوښته چا نه وه کړې. نو په دې وجه باندې هغه یو ایمانی جذبه و اوچت شو. خپله د نبی علیه الصلاة والسلام سره اسلحه نه وه، نو چې بیا خپله پیغمبر علیه الصلاة والسلام تلو نو به نفس نفیس نو صحابو سره روان شو. دویم دا چې نبی علیہ السلام صحابو ته دا نو ویلی ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله نو ویلی چې مخکې چانده وغواړه، نه الله ورته وفرمایل زما حبیبه که تاسې بدر کې دوی سره مقابله کول غواړئ زه به ستاسې امداد وکړم. نو هلته د اسبابو انتظام چا کړی و؟ خبره ختمه شو. دا بهترین جواب دی. بس هر چې د تبوک مسله ده، د تبوک مسله کې مخکې صحابه الله پاک جل جلاله وسایل ورکړو، هر څه برابرو. دا کم خلق چې نزي نو دا خو د اسلحو د وجې نه نزي. دغه خلق چې کم منافقان دي دوی د دروغو بانې جوړولې. هر چې کم صحابه سره یقینا سنو نو هغوی راغلل او جناب رسول الله ته مخ ته عرض کو چې یا رسول الله مونږ سره خو هیڅ نشته، مونږ ته اسونه او اوښان واخلئ چې مونږ پې د الله په لاره کې د تبوک میدان ته لاړ شو. نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې اسه چې و د جنگ سامان اسونه او چانده کې چې کوم مونږ اخیستی و هغه خلاص شو، او څه صحابه کرام وړاندې تللي وو. نو دلته هغه صحابه نو چې هغوی پیسې راغستی او دوی ته پې اسونه اغستی. نو فلهذا دا اوه کسان پاتې شو، د هغوی متعلق الله په قرآن کې د هغوی شان بیان کو. آیات مبارکه کې تیر شو پرون، اخیری آیات تو ویا، اخیری آیات پرون قل لا اجد ما مخی آیات دین ہوا تولوا واعینهم تفید من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. خدای پاک وی سترګې ډکې ډکې شتا د مجلس نه روان شو، اوښکې را روانې شوې. نو د هغوی د صحابو د زړونو ترجمانی
سترګو وکړه او د سترګو حقیقت حال الله په قرآن کې بیان کو تفید من الدمع حزنا الله یجد ما ينفقون سبب ورته بیان کو ولی جړل ولی سترګې ډکې ډکې وي زړه ورته وویل چې آی هاي جانان روان دی ومونږه د اوخانو د اسونو د وجې نه ایثار شو په داسې ځمکه به څه وکړم چې خپل حبیب پکې ګورم نه او خپل محبوب پکې ګورم نه نو د زړه درد په سترګو کې ښکاره شو نو الله وایي د دوی ډکې ډکې سترګې په دې نه جړل چې مانا ځمکه او جیدات نه 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 مانا جانان جدا کیږي فخر موجودات جدا کیږي رحمت للعالمین به د تبوک میدان کی هغه به توره چلی هغه به چې کوم دی په غاړه باندې زغره ساتي او زه به د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځم نو په خپل ځان ورته ملامتیا به و بار بار نو الله جل جلاله د هغوی شان بیان کو حزنا د وجه د خفګان او د درد نه خفګانې پسو الله یجدو ما ينفقو چې څه خرج کړی وي هغه ورسره نه و نو را روان آیات مبارکه کې اوس خدای پاک جل جلاله د دوی د دروغو بانو ذکر کوي ته چې اوس واپس راځي د تبوک د میدان د نبی علیہ السلام په تبوک کی مثال په طور باندې 2 هفته ټیم پاتې شو یا 1 هفته ټیم پاتې شو اوس واپس نبی علیہ السلام چې راځي نو د دې نه وړاندې الله ورته خبر ورکوي چې اے زما حبیبه مدینه کې چې کوم منافقان پاتې دي هغوی تا ته اوس د دروغو بانې جوړوي لګې دي خپلو کې میټینګونه کوي یو ځای کې مشوره ده بل ځای کې مشوره ده چې جناب رسول الله ته به دا بانه کو ابل به ولې دا څنګه کې دا بانه باندې خو پوهېږي دا بانه به ورته کو ابل به ولې دا څنګه وي په دې خو هغه پوهېږي نو اے نبی تا ته به هغوی د دروغو بانې جوړوي اوس نو الله وی قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم ته ورته ووایه چې بانې مه کوئ هرګز موږ باور نه کوو ستاسو په دې تشو بانو د دروغو باندې داسې ورته ووایه ګوره ښه هلته دا آیات مبارکه تعلق د دې د بیان تعلق د میدان تبوک سره دی د میدان دا وسره عنوان لګوي دا ترجمه ده لګ لګ سوچ کوي نو د دې آیات تشریح او تفسیر د دې تعلق د میدان تبوک سره دی چې لا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینه طیبه ته را روان نه دی بلکې په میدان تبوک کې دی الله ورته اخبار کو خدای ورته علم ورکو چې ای زما حبیبه مدینه کې چې کوم منافقان پاتې شوي دي هغه به تا ته د دروغو بانې کوي نو ته د هغوی خبرې مه منه د دروغو قسمونه یې مه منه نو دلته ورته الله وایي چې ته ورته ووایه لن نؤمن لکم هرګز نه منو مونږ ستاسې دا بانې د دروغو نبی علیہ السلام خبرو نه 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 خبر نو د مدینه طیبه او د تبوک په میدان د دې دواړو کې 800 کیلومتر زیاتو کم فاصله ده نبی علیہ السلام الته دی او د مدینه طیبه کې چې کم منافقان اوسېدل د هغوی احوال ارته ورته بیانېږي نبی علیہ السلام صحابه ته وایي اے صحابه تاسې خبر نه یوئ نه وی الله خو ما ته وحی راولېږله او ما ته وایي چې تا ته به مدینه کې خلق راغونډېږي او د دروغو بانې به درته کوي نو دې ته انباء الغیب وایي څه ورته وایي انباء الغیب په غیبو باندې خبر ورکول جنابی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په غیبو باندې علم ورکو دا غیب علمو او الله نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکو خدا علم چا ورکو الله نو بیا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا هر نبی دا عالم الغیب نه دی را روان آیا ورپسې هم دې ځکه به بیانېږي چې زما حبیب نو خبر د هغې خبرو د منافقانو نه من ورته خبر ورکو نو که الله ورکوي نبی ته خبر په غیبو باندې نو دې ته څه وایي
انباء الغیب یعنی خبر ورکول په پټو خبرو باندې. او دا نبی صلی الله علیه وسلم ته په ډیرو بعض خبرو باندې الله پاک علم ورکړو. خودی ته مونږ نه وو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عالم الغیب دی. عالم الغیب صفت د چا دی؟ د الله. ځکه الله وی قد نبأنا الله من اخبارکم، نو ورته خبر ورکو په پټو خبرو باندې چې تا ته پته نه و. نو دینه پته ولګید چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته الله پاک په بعضی پټو پټو خبرو باندې علم ورکړی دی. نو کوس یو سړی وای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمون په شان دی، نو په دې خبره باندې به دا سړی جهنم ته ورسیږي. زمون علم نه، د تمام جهان د علماو او د تمامو اولیاء د دې ټول چې راجم شي د دې ټول علم چې کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوی د ټول دنیا ته د هغې سلمه حصه علم نه دی ورکړی شوی چې کوم الله پاک په دې دنیا کې خور کړی. نو دا په 100 کې یوه حصه ده، باقي 99% علم الله جناب رسول الله ته ورکړی. نو خدا خبره ده چا ورکړی دا علم؟ الله. عالم الغیب څوک دی؟ الله. نو دی آیات مبارکہ کی اس گو رہی یعتذرون الیکم، بانی بکوی تاسو تا دا منافقان دا دروغو کلا اذا رجعتم کلا چو واپس شی تاسو الیہم دویتا، کلا چی تاسو را واپس شی اے زما حبیباد تبوک میدان، ندوی با تاسو تابانے لٹی دا دروغو. قلت ورتعویا لا تعتذرو، دا دروغو بانی مکوی منگتا. اللہ جل جلالہ ورتوی تورتا دا سے ہوایا لا تعتذرو، بانے مکوی تاسو منگ لرا. لن نؤمن لکم، ہرگز منگا باور نکو پتاسو ستاسو پدی خبرو بانو باندی. وجہ صدا قد نبأنا اللہ، فتاقیق سرا خبر کریو منگا اللہ جل جلالہ. قد نبأنا اللہ، فتاقیق سرا خبر کریو منگا اللہ جل جلالہ. من اخبارکم، دا خبرونو استاسنا، تاسے چکم خبری کریو نا اللہ تے منگا سیو کریو، منگ تے اللہ خبر کریو. وَسَيَرَ اللَّهُ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، او زردے چی اگوری اللہ عملکم عمل ستاسی. وَرَسُولُهُ، او رسول دا اللہ. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، بیا بتاسو واپس کریشی الى عالم الغیب، ہر عالم دا غیب تا چاگا پا غیب باندی خبر دے چاگا اللہ جل جلالہ دے. والشہادہ، او خکارا اگا سچی اللہ رب العالمین نا تاسو پٹوئے اللہ پاگی باندی خبر دے. اگا چکم تاسی اس کارکوی جنابی رسول اللہ او صحابہ تا اللہ پاگی باندی خبر دے. مانا دا دروغو جوڑ شوی حربی او بانی ستاسو دا اللہ نا پٹی ندی، اللہ پہ عالم دے ذکر چا اللہ عالم الغیب دے. او جناب رسول اللہ تا پہ اللہ خبر ورکڑے. نوچو استاسی تا ستاسی رازون اخکارکی دا پیغمبر الاخکارکی چی دیتا اللہ خبر ورکڑے پا دی باندی چی دا خبری دی منافقانو کڑی دی. فلہذا تی خبری ممنا قسمون ممنا کئی دی کنا. فینبئکم، پس خبر بکڑی تاسی اللہ پاک بما کنتم تعملون، پا حق باندی چی ہوئی تاسو چی کول بمو.
اگا چی تاسو پٹی پٹی مشوری کولے خلاف دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زردے چی تاسبا خبر کی اس آغا ستاسی پا خبرو باندے، ستاسی پا اقوال و افعال و احوال باندے. او دالا رخوی بندشو سیحلفون باللہ، اللہ وی زردے چی قسمون بخوری دا منافقان تاسو تا، او معمولی قسمم نخوری، قسم خوری پا اللہ باندے. سیحلفون باللہ، زردہ چی دا منافقان براشی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا تبراشی او تا تباستا دوڑان دے یو یو قسم دو دو دڑی خوری، غٹ غٹ قسمون بخوری. وی زمونگ دی سوئی واللہ باللہ سمت اللہ، زمونگ دی قسم وی دا اللہ پزاد باندے چه مونگا بانن جوڑو دا زاننا مونگ کور کی دادا بیماری وا. دلتا گورے طالبانو مخ کی آیات کے ودی آیات کی بلگ غندہ کے بیا ادری گو لگ تفسیر بکو انشاءاللہ. دلتا گوری اول دی آیت ترجمہ کی سیحلفون باللہ، زرد چرا بشیتا تا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا منافقان او قسمون بخوری تا زما پزاد باندے اللہ ہوئے باللہ لکم تاسو تا کم وقت اذن قلبتم چے کلا واپسی تاسو دویتا، اذن قلبتم الیہم کلا چے واپسی تاسی دویتا. مخ کے اللہ فرمائل یا تذرون الیکم اذا رجعتم، دلتا گوری دلتا اللہ فرمائے اذن قلبتم، انقلبتم او اذا رجعتم کی فرق سرے دی دوارو تا گوری اس رنبے اذا رجعتم کلا چتا سے واپس شی، او دلتم وی اذن قلبتم کلا چ واپس شی تاسو دویتا. دی دوارو کی اس گوری شتا دوارو یو شان دے ایتو نکن مانا خو یو شان شوا. گورے دلتا اذا رجعتم ما تاستا یو خبر کرے و اغا عنوان با تاستا یاد وی کنا چد دی آیات مبارکت تعلقا دا میدان تبوک سرا دے. دا کم دے سرا دے؟ دا میدان تبوک سرا اذا رجعتم کلا چت واپس ایت ارادو کے رجوع کی کلی طرف تا، رجوع کی کم طرف تا نو اذا رجعتم نو تا تبس یعتذرون الیکم اذا رجعتم گرہا اذا رجعتم یعتذرون الیکم کلا چت رجوع کے دکلینا یعنی استاو وخران ازدیشو دوافتی یا یوافتا پاتی دخوا تلا تلا نہیں خود دوافتی یا یوانی ما افتا پاتی دا نو تا اغوی التفتا اولا گولا چی پیغمبر علیہ السلام رومیان پشال لارل جنگ اونشو پیغمبر علیہ السلام درا واپس کے دو ٹیم کم پاتے دے راضی با خواہ نو چی کل درا تک نا خبر شو چی راضی با نو اغوی بانے باندے مشوری شروع کری. رجعتم چی تا کلا دراتلو ارادو کلا او لگ وقت در تپاتیو پا میدانی تبوکی او دل تسوی نو التا دی ارادو کلا دراتلو نو دی بانے جوڑے کری صحیح جوڑے گوڑے بانے حربی دل تسوی گورے وہ دی آیات نمبر دا سویم نمبر شروع سیحلفونا 95 نمبر شروع شو کنا دا 95 نمبر آیات دا دید تفسیر تعلق اس دا میدان مدینی طیبی سر دے. میدان مدینت المنورہ دا مدینی منوری دا میدان سر تعلق دے دا دی آیات تفسیر. نو نبی علیہ السلام را او رسیدو نو گوری التا رجعتم دلتا انقلبتم پا مانا دا انقلاب را وستلو تبدیلی راوستل سراوستل تبدیلی راوستل انقلاب وراغه الکه تبدیلی راغله ور سره کنا نو دوی خو مخکی پروجود استا باندې باندې جوړولې
اوس خبره قسمونو ته ذکر راغله چې حالات بدل شو. حالات څه شو؟ انقلبتم، ترا ورسیدلې حالات بدل شو. نو اوس در تراله سوی سيحلفون بالله، قسمونه خزر دے چې را بشي تعالی را قسم خوار خلق، قسمونه بخوري تا اذن قلبتم، کلا چې واپس شوي تاسې دوی ته، معنا کلی ترا ورسیدلی، مدینه طیبه ترا ورسیدلی. نو څه کوي اوس؟ الله ورته اے نبی په قسمونو باور مکوا، ولی قسمونه کوي لتعرضوا عنهم، د پارا د دې چې تاسو مخ واړوي د دوی نه. الله وی دا منافقان ولی قسمونه خوري؟ دې د پارا تاسو لا قسمونه خوري. الله وی چې دا منافقان وی چې دا مسلمانان او پیغمبر علیہ السلام دوککو، موږ نه توجه واړی بل طرف ته، مړوي نور خبرې نشته. تاسو وسوم دا یو خبره ټینګه کړې ده، ولی لا نړۍ ولی لا نړۍ، خلا نړۍ نو بل خبره نشته. قسم په خدای زموږ خو کارو، قسم په خدای. الله وی لتعرضوا عنهم، دې د پارا چې تاسو مخ واړوي د دوی نه، ځکه دوی غټ غټ قسمونه خوري. الله خدای ته غوسه ورغلا، فاعرضوا عنهم، پس مخ واړوي د دوی نه. الله وی واړوي مخ ته نه، ولی انهم رجس، بشکا دا پلیت خلق دے، انهم رجس، اللہ وی بشکا دا مرداران پلیتی دے، پلیت نہ مخ واړوي. پدې کې مخ کې الله جل جلالہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مخ کې آیات باندې فاعرضوا، پس مخ واړوي تاسې د دوی نه. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے مبارک فرمائلی پدی زبان دی چی سردار کونینو فرمائل چی منگتا اللہ ویل دوین اعراضو کی مانا دا سلام پہ ما چوئے، سلام پہ ما چوئے، مور سرکی نہیں زکا مجلس خطرناک دے. فاعرضو سلام پہ ما چوئی، قط تعلق ور سرو کے، تعلق و سر ختم کی. بس دادا عبداللہ ابن عباس ترجمہ دا. امام مقاتل رحمہ اللہ مبارک فرمائی چکل پیغمبر علیہ السلام مدینی طیبی تراغ نو اغویل چی دوی سرا اے صحابہ کرامو خبر مکوئے، فاعرضو خبر ورسر مکوئے، او دوی سرا کی نئی ہما. دادا امام مقاتل عبداللہ ابن عباس کی زیدت دسرا گئے سلام پہ ما چوئی ذکر مرداران دی، دے منافق سلام ما چوئی، سلام خدا دا او خدای پاک وی دا خیست کلمہ پا دی مردارانو باندے مخراب ہوئے. اس گندہ خلق دی. انہم رجسن، پا دیکھی علت دا امر بیان کرو. دلتا امر کم زے کیوں؟ فاعرضو، دا امر کو امر نو، امر طالبانو کا نا. اللہ پاک امرو کو چی دوی سرا خبر مکوئے، سلام پہ ما چوئے، دوی سرا راشا درشا مکوئے. ٹھیک شو؟ انہم رجسن، دا علت دا امر اللہ بیانی دلتا. علت دا امر، علت دا دے اللہ چھ اعراض ترے نزکو کی چھ دا پلیتی او دوی کلا چی دوی پلیتان دی نو دوی سرا ظاہر چی سوک پلیتی سر لگی، ظاہر چی سوک پلیتی سر لگی اگا پلیتی کن پلیتی گی. ایسا تاسے خبر حکم یو سڑے رے لارو قصاب خانے تا، قصاب خانے تا لارو ال دا درب مال لاؤ غرزی نو اگا مال چرا غرزی ترے نزی گورم من دا سماتا خصاص کی نرازی پریدا من او پیسی دا دی ذرا وڑوالی اگا جی درب مال لاؤ غرزی نو ال تا خو دو شیان پراتی، یا با وینوی او یا با دا مال گندگی وی کنا، دا دو شیان وی کنا. نو دا مال را پریوزی نو پدیز ہے کہ تو اس انصافو کا چی دا داغون کم ستا دے جامو تا پریوتل را ارسیدل ستا جامی پلیتی شو که پلیتی نشو. نو خپل خو تا علالون که دا مال نوی او نتنیون که دا مال وی
خود اغي خلق د مجلس ظاهری اثر داده چې الت علالی کی مال نو خامخابه در باندې سره غرسي ساس کې د وینو بد ترارسيږي نو ظاهر پلیتی بد ترارسي کلا چې تور سره ورنږدې شوي نو دا خو ظاهری پلیتی ده د منافق ظاهری پلیتی صدا دا خو دومره قسمونه خوري خسته نرمه خبره کوي الله وي کلا چې تاسو کې ني دوی سره نو ګور استاسه تندی ته چې اے مسلمانانو ټیک دا مونږم اسلام راوړې دې مونږم قران منو مونږم حدیث منو مونږم جناب رسول الله منو دا درته وي تندې دی ګوري چې تندې دی څنګه دی کلا کستا تندې کې گنج نوا تداوی په خبرو باندې تداوی بعضی نقطو ته اشاره نوا نو به تاسو وي اسی کنا زمونږ دسه نو مونږ داسه وو چې دا جنگونه وکاو بل کار باندې کو دا دنیا په کوم حال روانه ده او موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امداد جهاد خبره کوي اسی وي دا کنه ذهن نو منافق چې څومره به خبره بار بار کوي نو په سره باندې اثر کوي څه کوي نو دای ظاهر پلیتی وا چې ستا په خبر عقیده باندې اثر راوستلو باطینی پلیتی صدا باطینی پلیتی دا پدی باندې یو شعر ده یو شاعر دی او صحبتی صالح ترا صالح کند صحبت صالح ترا صالح کند عبدالرحمن بابا یہ ترجمہ کی په صحبت د علماء بسر زرشی په صحبت د اولیاء بسر زرشی کوي کانه او یا لوټا د صحرا کلوټه او کانه وي خو چې د علماء او د پاکانو خلق سره کینی نو سر سر بدر نه جوړ شي د ناس اثر شته کنه زکه خو ورته الله پاک وی چې انهم رجس ځان ته اوساتی پلیتی په عقیده باندې بم اثر کی باطنی زکه چې سړی چا سړی ډیر کینی کنه دا غي د اثر لاندې راځي ظاهرم در باندې اثر کوي او چې ظاهر اثر کو نو باطن خو خپل اثر کوي ونو الله پاک جل جلاله اسمنه فرمای انهم رجس ځان ته اوساتی زکه دا پلیتی او یاد ساتي زید دوی ډیر خطرناک دی او مأواهم جهنم الله وی زید اسیدو دوی الله وی جهنم دے جزاء بما كانوا یکسبون د جزاء په سبب د هغه چې دوی بکول هغه دوی څه کول دوی به قسمونه کول دوی به دروغ باندې جوړولې دوی وویل پیغمبر علیہ السلام دا چاندی غواړي بل کار نشته الله پاک جل جلاله وی دا جهنم ورته موږ زکه ورکو چې دوی په دنیا کې کسب د جهنم کړي دي نو حدیث پاک کې راځي الدنیا مزرعه الاخره دنیا د اخرت د پارا پټېره چاچی پټ کې سو وکړل زمیدار د اوماغي دانو انتظار کوي کلا چې زمیدار په پټو کې شوتل کرلی دا د غنمو تمن کوي زکه تم بد شوتلو کوي اخر وخت پوره خو زمیدار اوربشي کرلی څنګه کی ورسره غنم ولاړ دي زمیدار با په وخت درې بلو کې د اوربشو نه د اوربشو تم کوي د غنمو بنه کوي خو یو پټه دی چې نه پکې غنم شتا نه پکې اوربشي شتا دی خو هم پټي کې غنم دي دی خو هم پټي کې غنم او اوربشي دي دا منس کې پټه پاتې دي سار زمیدار روان دي څنګه لگا لو تزما کم لګي زمغا پټه غنم شو ورزم ها سازي بډي سره زما پټه دې اوري غزم لور عالم زم لو تزما دې چې کله لار شي پټی تا په موقع باندې ودريږي پټی کې غنم نوي یو خپل خواګور یاره خدای پاک انو ستام عجیب نظام دی دلدم غنم ورکو دلدم ورکو زم پټه تش پروت دی نو دا احمق ګناګارو کدا د خدای پاک په خزانو کې نو د الله په خزانو کې خو خدای ظالم نه کرل دا توکل خان ماماو توکل خان ماما ولی بوجه او لور راغسته چې زم غنم را ریبو نو جراغه تش پټږي ګډو خ ارس کړي واپس ته تشریف فرماش دنیا د قشه ده بس هر سره راځي چا دنیا کې پټه تر تازه ساتلې بچ وخت تیر شلاشي تریشل وارا اور پسې ګرځي ماما کله به تریشل کو ځکه چې معاملې په ګډه را یو غنټه به تیرې خو ډېر مال به تینه وړي
خوار پټي والا زمیدار نه دی، هغه ته تریشل والا هم نه ورځي ګوره ښا، او دې کې به تش ګنټه به تیرې کوم، خو دانه غنم به ونه ګورم، دا به ته نه ونیسو نو زه به دې نه سې اوسم. خو چې د کم پټي غنم برابري نو هغه ته هر سړی زور کوي. عزیزانو د دې دنیا کې مثال د اولیاء دي، دا موږ او تاسو اولیاء او تولی ورزو، دی پاکو خلقو تولی ورزو دعا وتا، دوی دنیا کې خواري وکړه، دا ټول سر زر دي سیبا، دا ټول سړي سر زر دي. موږ ته تعلیم حاصلو چې تا ته دا مقام په سم ملو شو، نو چې موږ تشریح او د دوی د حالاتو تفسیر وکتلو نو دوی سیبا دنیا کې ځان خوړلې. نو ځکه هر سړی ښه بیانوي، خدای پاکم وی خبردار اولیاء نه ګوره زما ځان ساتي، الا ان اولیاء الله لا خوف علیکم، او الله پاک وی خبردار نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیها ما تشتهیه الانفس. غواړي اوس چې غواړي الله وی دنیا کې اوس در کوم درته. نو دی وجنا د خلقو د دوی ظاهری اثر داده، که دوی سره څومره نږدې شوي نو اثر به در باندې وشي، او د دوی کار دی ګن جوړول او ګن کول، پلیت دي، خپلم پلیت دي نو خلقم پلیت دي، کسب ادا کړی دی نو الله پاک وایي زه جهنم دی او ځان ته وساتئ. نو دنیا د کروندې ځای دی، منافق پکې څه ونه کرل نو زه جهنم شو. ابو بکر او عمر، ابو ایوب انصاری رضی الله عنه، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، اگوی پا کسا اکرل نصیب دنیا کے دا جنت زیر ملاو شو. اللہ وی یحلفونا لکم، قسمنا بخری تاسو تا دا منافقان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او اے دا نبی صحابو تاسو لبا قسمنا خری صد پارا لترضو عنهم، دید پارا چی تاسو راضی شید دوینا، فَإِن تَرَضَوْا عَنْهُمْ، پس کچرے تاسو راضی شوی د دوینا د دوی په دې قسمونو باندې، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، الله وی زه خو تینا اس کلم راضی کیږم نه. که تاسې غلی تاسې لا قسمونه خوري غټ غټ درانه درانه، کله کله درته پکې په جړام شي چې مړه والله مونږ په دې وجه نه یو پاتې شوي. منافقان بدله قسمونه خوري غټ غټ، کی دیشی تاسې صحابہ خو خیسته خلقیه او د دې په دې دروغو جړا باندې مغولې گئی. الله وی که تاسې سو وخت د پاره خوشاله کی، خو اے صحابو او اے جنابی رسول الله، اے زما حبیبا زه خو ته ګوره خوشاله نه مخا، زه ته راضی نه یم. الله وی د منافق نه الله راضی نه دی ښا. فإن الله لا يرضى، نو بشک الله ناراضی کیږي د چانا عن القوم الفاسقین، د هغه قوم د فاسقانو نه. دا خو د مدینه منورې اوسیدونکو منافقانو خبره دلته ختم شو، اوس به د باندې والا منافقانو بیان راغی، د غرونو والا. الله فرمای الاعراب، دا باندې چن دا د لری لرو میرو والا منافقان، اے پیغمبر په دې باندې اون غلیږي اشد کفرا و نفاقا. خدای وی دوی ډیر سخت دي د منافقت د دی مدینی د منورې د منافقانو د منافقت نه، او د دوی د کفر نه کفر سخت دی. هغه بغرونو کې وسیدل، هغه الله د حرامي زامن دی، الله هغه ډیر سخت دی او اشد کفرا و نفاقا، ډیر سختی د جهاد د کفر او د نفاق نه، هغه ډیر د دوی نه خراب خلق دی. او اجدر الله يعلم، او ډیر لایق دی د دې چې پوی دي شي الله يعلم حدود ما انزل الله. الله جل جلاله فرمائی الاعراب دا باندې چې اشد کفرن ډیر سخت دي د جهتا د کفرنا، و نفاقا او د نفاقنا، و اجدر او ډیر لایق دي الله يعلم د دې چې پوی دي نشي دوی حدود ما انزل الله، فاغا حدونو د الله پاک چې کوم خدای پاک مقرر کړی دوی د پاره، هغه چې نازل کړی دی الله رب العالمین په خپل پیغمبر باندې.
علی رسوله پر رسول خپل باندې والله علیم حکیم او الله پوی دے حکمت والا دے ومن الاعراب او بعضی دی منافقانو د میرو والا د منافقانو نا من هغه سوق دی یتخذو چې غنی اغوی سشه غنی ما ينفقو هغه مال چې دوی خیرات کوي مغرمن تاوان کم مال چې دوی د الله په پیغمبر باندې خرج کوي او د الله د پیغمبر په صحابه باندې خرج کوي نو الله وی دوی هغه خرج ته تاوان وي هغه خرج ته سوی تاوان وي ويتربص بكم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې الدوائر د گردش د زمانه دلته دوائر نه څه مطلب دی دلته علما د تفسیر فرمایي چې دوائر نه دلته معنا اصلي معنا د دوائر صدا اصلي معنا هغه راګیرون کې سیس توای چې یو سیس په موسیقي راګیر شي یو سیس راګیر کی را بند کې پکې نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی دا منافقان ندي دا دې د پاره انتظار کوي چې ستا صحابه په کم یو مسئلہ کی خدای راگیر کی یا مانا کافران اور باندې حمله راوړي او دوی په مصیبت کې راگیر شي نو دوی د هغه مصیبت دستا سے انتظار کوي نو د چا د پاره د مصیبت انتظار مکو چې په دې مصیبت بکاله راځي دا د منافق سړي علامه ده یو سړي باندې مصیبت راځي او ته کله به چې په زر راشي خدای پاک به ډېر سخت پکېږي خدای وی دا صفت د منافقانو دی ويتربص بكم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې د گردش د زمانه معنا د مصیبتونو چې په تاسو باندې با کله راځي د هغه ورځ انتظار کوي او خدای سوی علیہم دائرة السوء په دوی باندې الله وی گردش بد دی یعنی دوی په بد گردش کې راگیر دي علیہم دائرة السوء خدای سخت جواب ورکو والله سمیع علیم او الله اوریدن کې دی او پوی دی ومن الاعراب من یؤمن بالله بعضی د باندې چینونا هغه خلق دی من یؤمن بالله چې ایمان وروړي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې د الله پاک د باندې هغه مؤمنان خلق سبازی خلق په باندو کې دي چې مؤمنان دي ګوري هغه راضي او تا ګوري هغه نه په مال دي نه په ځان دي ستا په مینه او محبت کې دا د پاک مؤمنانو صحابه ذکر الله کوي ښا ومن الاعراب او بعضی د هغه مېرو والا صحابهونه چې اوسېږي مېرو کې پراته دي دا هغه خلق دي چې ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او پورز اخرت باندې چلو یو ورځ د قیامت ويتخذوا او غنی ما هغه مال ينفقو چې خیرات کوي دوی قربات عند الله اسباب د نزدېکت د الله یعنی خدای پاک ته پدی باندې ځان نزدېک ول غواړي مال چې لګي کنه نو دا یقین سره لګي چې پدی مون خدای ته نزدېکیږي مونږ چې کوم خیرات او صدقه کو پدې مونږ الله ته او چې کوم سره په خیرات او صدقې ورکول باندې تندې تریوي نو ته پدې پوښه چې د ماما زړه نه دی ور باندې د دې خیرات هم قبول نه دی ګوره خیرات چې ورکه په کلاو زړه به ورکه او مخ کې وای چې خدای ډیر شکر دی چې زما مال دې ملا قبول کو زما ته وګوره او زما مال دې قبول کو خدای نو په خدای باندې به ګورګوري نه سنډي خدای ته به چې خدای تا په ما ډېر لوی احسان وکړو او دا صفت د مدینه د میری د صحابه و دی ښا او الله فرمایي یو صفت ادا ده چې په دې سره نزدیک ځان الله ته وصلوات الرسول او بل مطلب ادا ده چې دعاګانې مونږ ته وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعاګانې کولې چا بچي پیسې راوړي زکات به راوړو مال به راوړو نبی علیہ السلام ورته دعا کوله چې یا الله مال زید کی خدایا اولاد زید کی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی ګوري چا د خیرات راوړو دعا به ورته کې چا درته زکات درکو ښکارا وایا پلان کی مال زکات را کړي دا ریا نه ده زکات چې ورکه ښکارا به ورکه الګا دا زکات زما قبول کا دا زما زکات او قبول کا دا ریا نه ده
ریا هغه عمل کې راځي چې تا ته الله پاک کوئی تا ته اختیار دی. او بل دې هغه صدقه، اوس یو سړی صدقه ورکوي ښکارا، او بل ورته وایي چې ښکارا ولې ورکوي، ولې خدای سے پټ نه ګوري؟ نو دا سړی دې مو ویریږي. تاسو ته بل شپه آیات مبارکه تیر شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وایي بعض منافقان سوئی، بعض منافقان وایي چې یرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مال روان کړی دی او پوګه دی خو دی او خلق ته بيزان خې خدای ستاسو په مال څه کوي؟ نه دا صفتم د منافق دی. او په دې باندې الله به د منافق یو قبح بیان کړه. هغه قبح دا وا چې دا منافقان سوئی، دوی وایي چې ابل پکې 2 روپۍ روانې کړې دي، نو په دې ځان مو د بدمخ کاریږي. نو الله جل جلاله د دې مردارانو دا بد صفات اوس بیان کړل. الله فرمایي وصلوات الرسول، او دې د پاره دوی مال لګي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی د پاره دعاګانې غواړي. الا خبردار انها بشکا دا چې پدی سبب چې دا کم د دوی غرض ده پدی سره نزدېکت الله رب العالمین لرا یقینا ده سيدخلهم الله زرد چې داخل بکړي الله پاک دوی لرا پر رحمت خپل کی. ان الله غفور رحیم، بیشک اللہ جل جلالہ بخون کے مہربان دے. نو پدی آیات مبارکہ کی اللہ جل جلالہ او فرمائل چې الا خبردار انها قربت لهم، الا خبردار بیشک دا چې سبب د نزدېکت د دوی لرا دا کم مال چې دوی ورکو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود ځان د پارا جمع کړي نه دی، بلکې دا خو لګي په چا باندې؟ په صحابه کرامو باندې، دا الله په لار کې لګي. نو الله وایي دوی به ورسیږي زمونږ رحمت ته. ان الله غفور رحیم، بیشک اللہ پاک بخون کے مہربان دے. اللہم صلی وسلم علی النبی الامین، اللہم صلی وسلم علی النبی الامین، اللہم صلی وسلم علی النبی الامین. دا حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم